ایسي کار نه کوي، ورکشاپ بند دی. څنګه زبردسته کبل دی، بیخي شنه ولاړ دی. تقریبا راوتي وو او نن پته نه لګي چې نن به څه ټایم راوځي. السلام علیکم، راغلم مستشفى ملک خالد ته. مازدیګر دی، تقریبا 6 بجې دي مازدیګر. میډم مې کوزه کړه او روان یم پارکینګ ته. زما روزانه راتله دي، هر مازدیګر راځم دلته اوس د هسپتال ته. تقریبا 14-15 ورځې به زه د هسپتال ته راځم، ځکه چې دلته انجکشن کوي. دا بیماره ده نو روزانه مازدیګر راځي انجکشن لپاره. اوس ترې روان یم پارکینګ ته. مواقف په عربۍ کې ورته مواقف وایي، موږ ورته په پښتو کې اردو کې دوی ورته پارکینګ وایي. په دې سایډ باندې دا اوس پارکینګ دی. دا بوټي دي نو بوټو کې ښکاري نه. دا اوس پارکینګ دی. پرون چې کومه کس و هغه اوس په دغه بیا په دغه کې پروت دی، په کبلو کې پروت دی. زما د ده ډېرې ډیوټي ده. نن به یې په پارکینګ کې څو ګاډي دي؟ 4. زما سره یې 5 ګاډي شو، نور مکمل خالي دی. یو کس دی دا پرون هم ناست و، په دغه ځای باندې پرون هم ناست و، سودا دی او نن هم دی. انتظار به کوو د 7 بجو پورې. په 7 بجې باندې به دا راوځي، بیا به ځم کور ته. زما د پروني کس پاته هلته کبلو ته، هغه کس دی. د غریب ځان روزانه راځي، تقریبا په 2 بجې راځي دلته، او دې ځای نه په 8-9 باندې وځي. بیا 5-6 ګنټې انتظار کوي دلته. څنګه زبردسته کبل دی، بیخي شنه ولاړ دی. دې ته پته شته چې دې ته روزانه اوبه راځي، سهار ماښام. دا پیپونه ورته لګېدل دي، دا فوارې دي، پیپونه یې ځای په ځای باندې دا فوارې لګېدل دي، دې ته ټولې اوبه خوري. دلته دا اوس کار کوي په دې ځایونو کې. دا کچره راټولوي، په ټیشو شو یا بوتلې شوې نو دوی راټولوي. بیا دلته ډرایورانو څه کار په دې ځای کې دا دغه خور کې او کښېني پکې. کس هلته لاړ، زه هم اوس دلته کېناستم، انتظار کوم. ماښامه پورې تقریبا 1 ګنټه خو زما انتظار دی. دې غریب 5-6 ګنټې دلته وشوې، په 2 بجې راغلی، دلته انتظار کوي او په 8-9 بجې به وځي. باید دا ډرایور کاري، کله به انتظار کوي، کله به کاري، کله به په کمره کې. دې نه علاوه کېږي نه، لازم به چې په ډرایوري کې دا به کېږي. خو بعضې خلک داسې چې هغه تنګول کوي ډېر زیات. وایي 7 بجې شوې او د اوسه پورې رنګ ونه کړ. مسله دا ده چې د هلته مدرسې ته تلل غواړي، وړه ماشومه ده، هغه په مدرسه کې د هغې پسې منظم په 9:30 بجې هغه راوځي. اوس 7 منټ او 7 بجې شوې او پر لاره باندې راشمې او دوی روانه وه اته د اوسه پورې. هغه بلې ښځې راته رنګ وکړه، میډم حاجنۍ مور، ویل چېرته یې؟ ما زه هسپتال کې یم. ویل راتلی شي که نه شي؟ ما پته نه لګي اوسه پورې نه دي راوتي نو. ما چې درلم چې رنګ به ته وکړم، ویل ته ما ته ووایه که راتلی شي، ښه که نه شي نو زه بیا په ټکسي کې ځم. لمانځه ته دا وخت نه شم، که دې اوس راووته درځم په 10-15 منټ کې مال در رسم. که روانه وته نو بیا به لیټ یم. ویل زه صحیح ده. نو پته نه لګي چې هغه په ټکسي کې ځي که څه کوي. که دوی ورسره رابطه کوي، که دوی ایساري نو هغه به لازم بیا په ټکسي کې ځي، او که ایسار نه وي نو بیا به انتظار کوي زما. بهرحال ورکشاپ ته ګاډه مې راوستو ده، ایسي کار نه کوي، ورکشاپ بند دی. 8 بجې دي او ورکشاپ بند دی اوسه پورې. انتظار ورته کوو. بھائی دا څو ورځې په هسپتال کې وړی، اوس به د باقي ورځې په ورکشاپونو کې اړو، ځکه چې یو ګاډي کې فرق نه دی. په 3 وړو کې 2 ګاډي نور دي، په هغې کې هم مسله ده. نو چې دا سیټ کوم نو سبا به بیا کېدای شي بل راولم، چې بل سیټ شي بیا به بل راولم. او ځای کوم ځای؟ صنایع الخلیج. دا خلیج صنایع ده. دلته دا مسله ده چې ګاډي کې فرق راشي نو صحیح کس له بوځي، چې صحیح کس یې بونه ته چې پوهه نه او پوهېده په کار نه، نو بیا به ځې راځې په مخه به بیا ځې ورکشاپ ته. خو چې راشې په روډ به ولاړې، ها اشاره به ته کوي، چې اشارې ته کوي ته ورته ودرېږې، وایي چې دا مسله ده ګاډي کې.
وایي زه سیټ کوم چې ودرېوه د ګاډی او بیا وروسته وایي دا داسې چل دی او داسې دی او ښکته دی بیا پکې غټه مسله راوباسي هغې سره بیا هم برابر نه وي ټیک نه وي او چې بیا ولې راولي وایي نه دا داسې چل نه دی داسې دی ناریان به دې کړي او اول به ته وایي اشارې به ته کوي منت به ته کوي وایي زه یې سیټ کوم خو چې د وخت نه سره به کم مستري باندې کار کوي هغه به ګاډي باندې بیا پوهېږي او دا نور نه دي دا نور هسې پالتو کار دی او چې نور لاړ شي نوي له نو خپل ځان له به تکلیف سیوا کوي ځان له به تکلیف داسې واقع چې بیا به ځې راځې په مخ او ډیلي به ځې ورکشاپ ته او ګاډی به دې سیټ کېږي نه هغه به ته کله یو څه وایي او کله به بل څه وایي چې کم معلوم کس چې هغه تا اخوا دېخوا نه شي کولی چې هغه ستا اخوا دېخوا کوي هغه تا له کار کوي ګاډی هلته سیټ کوي او چې نه شي سیټ کولی نو درته وایي نه شم سیټ کولی هغه به ته ورکشاپ ښایي چې هغه ته څوک معلوم وي نو هغه ته بیا صحیح ځای ښایي وایي دې ربوز هغه یې سیټ کولی شي او دا نور پالتو کړی به دي بهي ناشته هم نه ده کړې ناشته کوو په دې هوټل کې بوفیا ده نه بوفیا نه ده هوټل دی بوفیا شاته و هغې نه راغله ما که دا بوفیا ده هوټل دی بهي اډر مته ورکړو